د اسلامي امارت رهبر شیخ هیبت الله اخندزاده کندهار کې د ټولو ولایتي د فقه مجالسو د مسؤلینو غړو علماو لپاره په جوړه شوي د ورځني روزنیز سیمینار کې د وینا پر مهال علماو ته په خطاب کې ویل خپل منځ کې د مخالفت نه کوي، حق د نه پټوي او د نورو د اختلافاتو ختمولو کې د کوښښ وکړي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي شیخ هیبت الله اخندزاده علماو او مسؤلین ته لارښوونه کړې چې د اسلامي امارت لخوا صادر شوي فرمانونه اول پر خپل ځان عملي او بیا د نورو ته ورسوي. د هار کې د هیواد د ټولو ولایتونو د فقهي مجالسو له غړو مسؤلینو او علماو سره په 2 ورځني روزنیز سیمینار کې ګډون او وینا وکړه. په دغه غونډه کې د دارالفتاح فقهي مجالسو او جهادي مدارسو رئیسانو او یو شمېر نور مسؤلینو هم برخه درلوده. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د سیمینار ګډونوالو ته په دیني بصیرت د فقه زده کړه او د علماو د مسؤلیتونو په اړه مهمه توصیه وکړه. هغه جناب وویل چې الله جل جلاله چاته خیر غواړي په دین کې یې فقه کوي، ځکه فقه د قرآن او سنتو خلاصه ده چې حلال او حرام پرې پېژندل کېږي. فقه هغه څوک دی چې په اعتقادي او عملي احکامو کې حلال او حرام، فرض او واجب او مکروهات په دې کې ښه پوهه ولري. هغه زیاته کړه چې فقهي مجالس د حق د اظهار، د مسایلو د وضاحت او د علماو ترمنځ د مینې سبب ګرځي. علما د انبیاء ورثه دي، د خلکو لارښوونه مسؤلیت دی او باید د شریعت په رڼا کې خلکو ته سمه لار ور وښيي. د دین د بریا مسؤلیت د علماو پر غاړه دی او باید علم زده کړي، خلکو ته ورسوي او په ټولنه کې علم عام کړي. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغوی ته سپارښتنه وکړه چې اختلاف مه کوئ، د خلکو د ستونزو په حل کې هڅه وکړئ، حق مه پټوئ، امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او د اسلامي امارت فرمانونه لومړی په خپلو ځانونو عملي کړي او بیا خلکو ته تشریح کړي. هغه وویل علما د خلکو نمایندګان دي او د هغوی اصلاح او رهنمایي هم مهم مسؤلیت دی. په پای کې ګډونوالو خپل بیعت تازه کړ او د شرعي نظام د ملاتړ ژمنه وکړه او غونډه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په دعا سره پای ته ورسېده.